کومې مېرمنې د سیکس کولو یا د کوروالي کولو ډېرې شوقیانې وي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. کومې مېرمنې د سیکس کولو یا هم د کوروالي کولو ډېرې شوقیانې وي، یعنې کومې مېرمنې په هفته کې ډېر سیکس یا کوروالي کوي. لکه څنګه چې تاسو به ډېر اورېدلي وي چې اکثره مېرمنو په خصوصیاتو موږ او تاسې نه پوهېږو چې دوی کوم خصوصیات لري او کومې ځانګړنې لري. څنګه کولی شو مېرمن راضي کړو او څنګه ورسره سیکس کولی شو. که په دې باندې نه پوهېږئ نو تاسو کولی شئ له دغه درې نښو مېرمن وپېژنئ چې سیکس څنګه کومه مېرمن ډېر سیکس کولو ته زړه ښه کوي. لومړی، په ښځو کې 3 ډوله ښځې دي، یعنې کومې ښځې چې ډېر سیکس کوي هغه 3 ډوله دي او د رنګونو لحاظه هم 3 ډوله دي. لومړی، هغه مېرمنې چې سپین رنګ لري، د بدن سپین رنګ یا پوټکی چې سپین وي، په 100 کې 50% سیکس کوي. دوی په سیکس کې ډېر زیات خوند نشي اخیستی او ډېر سیکس هم نه کوي، یعنې سیکس ته دوی ډېره زیاته غاړه نه ږدي او ډېر سیکس هم نشي کولی. دوهم، هغه مېرمنې چې د رنګ له لحاظه متوسطې یا هم غنم رنګې چې ورته وایي. هغه مېرمنې چې رنګ یې د غنمو په شان یا ګندمي وي، دوی په سیکس کې 50% ډېر یعنې خوندور سیکس کوي تر څو د خاوند سره یوځای شي او ډېر خوند ترې واخلي. کومې مېرمنې چې د رنګ له لحاظه د ګندم په شانتې وي یعنې غنم رنګې وي، هغوی په سیکس کې ډېر خوند اخیستلی شي، یعنې د سیکس د خوند فیصدي 50% ده چې دوی په سیکس کې ډېر خوند اخیستلی شي. تر ټولو هغه زیات سیکس کوي، یعنې هغه مېرمنې چې تر ټولو زیات سیکس کوي هغه تورپوستې دي. کومې ښځې چې د خپل له نظره یا د رنګ له لحاظه چې ډېرې تورې وي، یعنې د غنم رنګ څخه ډېرې زیاتې تورې وي، هغه مېرمنې چې د رنګ پوټکی یې 100% تور وي، دوی داسې سیکس کوي چې ټوله شپه باید د دوی په سر خاوند لګیا وي او ټوله شپه باید دوی د خاوند سره یوځای شي او ښکته او پورته شي تر څو یې زړه یخ شي. یعنې دغه مېرمنې چې 3 رنګه لري، 3 خواص هم لري. هغه مېرمنې چې ډېر سور یا سپین رنګ لري، د سیکس کولو فیصدي یې 50 ده. هغه مېرمنې چې رنګ یې ګندمي ده، د سیکس کولو فیصدي یې بیا 50% ده. او هغه مېرمنې چې د بدن رنګ یې تور دی، په 100% هر ټیم دوی اماده وي تر څو سیکس یا کوروالی وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.